چې ارمان پکې نیمګړی پوره کېږي هغه میاشت د رمضان د مسلمانان. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو، زمون نننۍ موضوع په دې ده چې آیا مریض په روژه کې څه وکړي او هغه سره څه وکړلی شي. دا عنوان او دا مسله ده. دا غمیاشت د برخې واورمانا چې هر کله یو انسان مریض وي په روژه کې، د دې مریض په حق کې الله جل جلاله په خپل مبارک کلام کې فرمایي وَإِن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. هر کله چې یو انسان په روژه کې مریض شو او د ناجوړه شو، نو د ناجوړتیا اعتبار چاته دی؟ ناجوړتیا خو زکام تم ویلی شي، ناجوړتیا د سر درد تم ویلی شي، ناجوړتیا د غاښ درد تم ویلی شي، ناجوړتیا د خپو دردونو تم وي. دا ټول ناجوړتیا ده، خو مراد د ناجوړتیا او د مرض نه هغه مرض دی چې حکیم حاذق یا ډاکټر متقی مریض ته ووایي چې ته روژه مه نیسه، نو دغه وخت کې د الله جل جلاله حکم دی چې که چېرته دغه مریض د مرض زیاتېدلو، د مرض د اندازې نه اوریدلو، نو په دغه وخت کې د مریض ته د روژې خوړل دا جایز دي د یو ډاکټر په حکم یا د یو حکیم حاذق په حکم باندې. دا غمیاشت د برخې واورمانا او الله فرمایي وَإِن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. څومره روژې چې د خوړلي د روژې نه بعد دي هغه روژې بیا ونیسي. ټول کال ورته پروت دی، که هغه په یخنۍ کې بیا نیسي او که په همدغه ګرمۍ کې نیسي، خو د روژې نه وروسته چې څو روژې خوړلي دي هغه روژې به بیا نیسي. او که چېرته دا مرض داسې مرض و چې هغه مرض نه ښه کېدو، وخت په وخت زیاتېدو تر دې چې مرګ ته رسېدو، لکه ډېر شیخ فانی ارذل العمر والا، او یا مثال داسې مریض و چې د هغې ګردې فیل شوي وي، د هغه د زړه تکلیف و، هارډ اټیک به راتلو، ډېر تکلیف و، نه جوړېدلو، د شکر اندازه هغه حد ته رسېدلې وه چې ګردې پکې خرابېدي، نو بیا د دپاره فدیه ورکول دي. فدیه چې کوم دا د یوې روژې 80 افغانۍ په دې موجوده وخت کې د دې ورکول دا پکار دي. او دا د مریض په باره کې احکام دي. هغه میاشت د رمضان د مسلمانان